هلک او انجلۍ له یو بل سره ډیره مینه درلوده. دواړه په یو بل ډیر مین وو. غوښتل یې چې له یو بل سره واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي او د تل لپاره سره یو ځای واوسي. خو د هلک پلار د دې واده مخالفت وکړ، دا ځکه چې هلک مسلمان او انجلۍ کافره وه. کله چې انجلۍ د دې هر څه نه خبره شوه، نو د خپلې مینې لپاره یې خپله عقیده او خپل دین پرېښودو او مسلمانه شوه. دواړه ډیر زیات خوشحاله وو، خو کله چې واده کولو ته یې لږ وخت پاتې شو، نو انجلۍ د واده کولو څخه انکار وکړ. هلک ډیر حیران شو او انجلۍ ته یې وویل، سره د دې چې ته له ما سره دومره مینه لري چې زما لپاره د خپل دین څخه تیره شوې، نو بیا ولې له ما سره واده نه کوي؟ انجلۍ ځواب ورکړ، ځکه چې زه یوه مسلمانه یم او د یو مسلمان سړي سره به واده کوم. هلک ورته وویل، زه هم مسلمان یم. انجلۍ وویل، نه، ته صرف په نوم مسلمان یې، خو نور په تا کې د مسلمان او د اسلام هیڅ نښې نشته. هیڅ د الله جل جلاله احکام نه پلي کوي، سره د دې چې ته پیدایشي مسلمان یې او زه پس له شرکه مسلمانه شوی یم او ایمان مې راوړی، خو بیا هم زه پاکه او ریښتینې مسلمانه یم او د الله جل جلاله ټول احکام پیژنم او په ځان یې عملي کوم او د یو پاک او ریښتیني مسلمان سره به واده کوم، کوم چې زما الله زما لپاره ټاکلی وي. په قرآن کې الله جل جلاله فرمایي، پاکې ښځې د پاکو سړو لپاره او ناپاکې ښځې د ناپاک سړو لپاره دي. هو درنو لیدونکو، نن سبا زموږ د ټولو ایمان همداسې دی. تش په خوله مسلمانان یو، خو د دین له احکامو څخه خبر نه یو او نه هم عمل کوو. نو راځئ چې د زړه نه په الله ایمان ولرو.